دوستانو مشرانو قدردانو په ما ګرانو دې وخت کې مونږ د سپین د ښار میدرد نه په انګریزي کې چې ته میډرډ وایي راغدا شوي یو او زمونږ حمله ده انشاءالله په مراکو باندې په سارا کې د مراکش د یوسف بن تاشفین ښار دې وخت کې مونږ د میدرد نه راووتو او تولیدو یعنې تلیدله هغه مو کراس کړه اوس زمونږ مخ کورتبې ته دی سپین کې ورته کورډابه وایي هغې له به مونږ تېرېږو مونږ به ځو جبرالټر ته د جبرالټر نه زمونږ لار د طریفې ته او د طریفې نه به مونږ په کشتۍ باندې سره د ګاډي دا 3 نفر اخوا تنجې ته اړېږو په انګریزۍ کې ورته انجیر وایي او د تنجې نه به بیا زمونږ مخ شوفشان ته وي د شوفشان نه به مونږ مخکې د غرونو باندې کلي دي جوماتونه دي په هغې راتاویږو راځو به رباط ته د رباط نه مونږ کاسابلانکا ته ځو د کاسابلانکا نه به زمونږ مخه په سارا کې مراکش ته وي مراکش کې به مونږ د یوسف بن تاشفین جومات ته زیري کوو او په القطبي حماس کې به مونږ لمونځونه کوو او د هغې نه بس به مونږ په جامع دارالفنا باندې ورځو او د زړې زمانې 1.5 زر کاله زړو بازارونو کې به ګرځو او د هغه ځای نه به زمونږ مخ اګادړ ته وي په اګادړ باندې به جانګې واچې او بوبو کې به غوپې وې د یو ملګري به تر اوس ته جانګې اچولی دی او د بل ملګري په بکسه کې راغستی دی زما غم شاته پروت دی د شاه منصور د کاکا خبره وي زم په ګاډي کې سور یم او صادر مې هم پکې سور دی او راځئ مونږ سره مزې وکړې عیاشي وکړې زیا ماما ته خاص سلام رضا ماما ته سپیشل سلام او نورو ټولو وطندارو ته د مینې ډک سلام د کونړ نه والی تر جلال آباد پېښور مردان او نوخار پورې ټولو پښتنو ته د زړه د کومې نه لر او بر سلام السلام علیکم ویډیو زمونږ ګورئ لایک راکوئ غریبي ده په دې غریبۍ کې در باندې مونږ دا سیلونه کوو مونږ دې نه پیسې نه جوړوو خو که دا خرچه هم پکې راووته نو تاسو ته سلام او ټولو ته سلام او وټ ناټ اینډ وټ ناټ دواګانو کې مو یاد ساتئ په جمع السلام علیکم دوبۍ طرف چې دی هغه دغه دی هغه خوردین هم ډېر زیات سره دوبۍ طرف ته دی عمان نه دی عمان شین دی شین نه دی عمان د دوبۍ نه باډر نه والي که نه تر مسکته پورې عمان کې ډېره باریک ډېرې پټي دي خو زه خو ځان یو ځل د مکې نه مدینې ته تللی وم ټولې شاړې دي نور زیارتي یو ټرین ته بل ټرین سره کمپیر کوو 300 سال بعد چې کدی بالکل ختم شو سپین نه لرکول کنه هغه ولا راغله هغه ورسکی وړو دا 400 سال نور دي سروایو دا مراکو چې دا سپین کولونایز کړو خدا چې لکه مسلمانانو په عروج دور کې لکه دا سپین چې دا مراکو یو صوبه و بس په واجب وو کنه په خوا به ملک نوم دی هغه دارالخلافه بلو لکه د مراکش ته مراکش ته کوي کنه مراکش په دمو کوی دا اصل کې مراکش دی کنه چې لکه د دې سنټر چې دا مراکش بادشاہ په مراکش کې ناست ټول ملک ته مراکش ها لکه دا پالما نه پالما اوس نن دا میور کا کیپټل دی په خوا زمانه کې په پالما د ټولې جزیرې ته پالما ویله ها دا موږ بس سیدی وایي چې د تاریخ د په تاسو خبرو کې دا نه ډیفاین کیږي یو ځل بیا د مرګرو په خدمت کې سلام عرض دی مونږه 350 کیلومتر لار والا او تقریبا هم دومره لار راته پاتې ده مخ زمونږ ملاګې ته دی ملاګې نه جبرالټر نه طریفه مونږه په خیلاس باندې غرناطه کراس کړه او دلته خوا کې یو وړوکی غونډه ټاون دی عبیده نومې دی عبیدې نه راواړېدو سیده چې که په دې ډایرکشن کې وګورئ نو المیرا ته لار ده او که په دې ډایرکشن کې وګورئ نو ویلنشیا ته لار ده او دا سکرین لږ تاریخ غونډه کې شو چې دا ولې دا تاریخ کېږي یار دا سکرین او دا زمونږ ملګری قادر خان رستو سیټ کې نازه ډډې والی ده نوید آصف خان چې دی نو حسب معمول ډرایوینګ ته ناست دی ستړی شوی دی خو بس پټرول ته چې ودرېږو نو بیا ورته ډرایوران بدلو او ډېره ښکلې علاقه ده ګرمي ده خو مونږ یې انجوی کوو د زیتونو باغات دي په ښي لاس او بګس لاس دواړو طرفو ته ډریپ ورته شوی دی ډریپ سیسټم اریګیشن دی او ډېر مزېدار ځای دی نو مونږ سره اوسئ مونږ وایو چې د ګاډي دننه حالات هم تاسو ته ووایو د بهر حالات خو مونږ ډېر ریکارډینګ وکړو خو دننه د حالات هم لکه نوید خان به کې لږ بریک وکړو ستړي شوي وو دلته هم تیل واچو او سکندر به یو کې دا ویډیوګان هم جوړوي دا اوبهګان هم پکې څکي او دغه دی دا تیل میل هم چې واچول بیا به سترواني کړو
شاته چې دا هغه غاړې پې ګاډی ولې را پرېږدي سکندر ایاز خان څنګه چل کوم ځای ته راورسېدو جبرالټر ته 118 کیلومتر پاتې دي یوه ګنټه مزل دی انشاءالله یو ساعت په خپله ژبه کې بس د ګوګیشول ممبلی مو ته وو بس دا په لیفټ سایډ باندې مې لګا نه راوړي دا اوس بین المدینه ده هغې نه مخکې تورمال نس دغه شو دا وګوره ډېرې ښکلې چیر لیفټ دي دې غر نه داسې راکوزېږي بالکل دا به په دې بله کیمره کې راشي دا یو راوله پکې مخکې کوه صحیح شو ډېره میدان وښایې ملګرو ته هلته غرمه مخامخ جبرالټر جومات ته به انشاءالله مونځ ورسوو غټ جومات دی په جبل الطارق باندې کوم ځای کې چې طارق کښتۍ سوځولې وې او بس مونږ سره اوسئ چینل ته بخیر راغلی موږ خپل ټریپ کې اوس جبرالټر راته راورسېدو دغه شاته زما چې ښکاري دغه جبرالټر هغه غونډه کې ټاپو غونډه کې غر دی ډېر مشهور دی ډېر خلک ونه راځي او دلته مې یو څو ساعته دمه ده ډېر دې نه مخکې موږ طریقه ته روان یو مراکو او دغه بارډر دی سپین نو مراکو ته انشاءالله نن خو نه کېږي موږ لیټ شولو موږ دلته ورځ ټایم ډېر تېر کړو او داسې په قلار ځان ور نږدې کوو شپه به هملته نږدې د بارډر په غاړه او سبا سهار انشاءالله اراده م ده ډېرې وختي تلله نو سبا سهار نه به انشاءالله موږ مراکو طرف ته ځو مننه دلته مې بېګا شپه وکړه 3 نفره وو یو سکندر بای خو شاور کې دی دا یو زموږ ملګری چې دی د هغه نه ځان وړاندې ساتي د کیمرې نوید خان نو د هغه شپه مو ته وکړله او سهار انشاءالله دا دې څه نوم دی نوید خان زما نه خو یې نوم یې شوی الجزیره بشانې نوم یې دی نو بس الجزیره یې مقرر کړه لکه د عربۍ الجزیره هلته ساحر دی که شی دی ډېر ښایسته ځای دی دا به نن انشاءالله ایکسپلور کوو دا به څه شیر کوو نو زموږ سره اوسېږئ او دغه دی بیزوت مراکو ته نو د دې سړي لاره یې م راوستې ده دغه دی دا ډېر ګلالی موټر دی داسې منډه وایي نو هغه به م دی دی به م رسوي مراکو ته بیا مراکو نه څه نور ویډیوګان دغسې نه شیر کوم مننه سکندر خانه راووتلې راووتلو بیره په جزیرة الخضرا کې مو شپه وکړه دا زموږ هوټل دی هوټل ارورا او ډېر مزیدار ځای دی ورسره خوا کې یو ډېر ښایسته انډین پاکستاني رسټورنټ دی لاهور کسان دي ډېرې ښکلې کانې ورکوي او هوټل هم ډېر مزیدار دی 5 سټار هوټل دی او ډېر ښه فیسیلیټیز او ډېر په طریقه مو شپه وکړه اوس انشاءالله موږ طریقې ته روان یو هلته نه به فیریلو او بیا به مراکو ته وکړو صحیح ده خان دی سی سایډ پارک ته راوستلو دا د دې ځای نوم زما نه هېرېږي سکندر نه مړه دا پارک نه یادوم د دې ښار الجزیره خو نه دی خو الجزیره په شان دی نو دې لیکي داسې الجزیره دی الجزیره جزیرة الخضرا نه ده خو دې ورته الجزیره وایي په انګلیش کې که نه لکه په سپینش نو الجزیره په دې پارک کې ګرځو راګرځو بیا ځو تعریفې ته
دا سکندر ول نه دا پارک د باندې ګورم ول دا پوره غاړه دا پورټ دی ډېر غټ پورټ دی دا ډېر شي نه پکې دا به وینو بیا به ځو انشاءالله طریفې ته دوربین لګېدلی او خوند چا چاپه کړی دی